معنا دی الله اکبر، الله ډیر لوی دی. سبحانه، ځینې خلک دی سبحانه، دا غلط دی. سبحانه، حی او د ها ترمنځ باید موږ توفیر او فرق وکړو. دا هغه حلوی حا ده چې موږ یې په قاعده کې هم وایو حا او خا. نو سبحانه درست قاعده یې باید درستی ادا کو. سبحانك اللهم، پاک دی ذات ستا ای الله جل جلاله، وبحمدك ثنا تعالی ردا، وتبارك اسمك. شاید ځینې خلک وتبارك اسمك وایي، هغه به غلط وي. هغه الفاظ چې زه وایم تاسو یې راسره بدرګه کړئ، زما تقلید وکړئ، انشاءالله الفاظ به مو درست شي د الله په حکم سره. وتبارك اسمك، مبارک دی نوم ستا، وتعالى جدك، لوړ دی شان ستا، ولا اله غیرک، نشتا بالمعبود برحق بغیر ستا نام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه غواړم په الله جل جلاله باندې د شیطان رټل شوي څخه. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نام د الله جل جلاله چې ډیر بخونکی او مهربان دی. الحمد، ځینې خلک الحمد وایي، د حین ها جوړوي او د الف او د لام ترمنځ فصل راولي، باید وصل راوستلی شي. الحمد، حا باید ظاهره کړی شي، د حا او د ها ترمنځ باید فرق وشي. الحمد لله رب العالمین، الحمد ټول الله والا صفتنا، لله خاص الله لردی، رب العالمین رب د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم مهربان دی په دنیا کې، بخونکی دی په آخرت کې. مالک یوم الدین، ځینې خلک مالکی وایي، مالکی به نه وایو، درست کوي مالکی دی. مالک یوم الدین بادشاہ دی ورځې د جزا دی. ایاک نعبد، خاص تا عبادت کو، و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم، اخای مونږ ته لاره نیغه د جنت والا. صراط الذین انعمت علیهم، لاره د هغې کسانو چې تا انعام کړی په هغوی باندې، چې انبیا علیهم الصلاة والسلام دي، صحابه کرام صلحا و نیکان دي. غیر المغضوب علیهم، نه لاره د هغې کسانو چې تا غضب کړی په هغوی باندې. ولا الضالین، نه لاره د ګمراهانو. آمین، قبول کړې دعا زمون. سورة اخلاص. قل وویا ای حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، اللہ جل جلالہ یو دی شریک نلری. اللہ الصمد، اللہ بی حاجت دی. یا اللہ الصمد، اللہ جل جلالہ بی نیاز دی. لم یلد، نلد څخه څوک پیدا شوی دی. ولم یولد، نه دی له چا څخه پیدا شوی دی. ولم یکن له کفوا احد، نشته دی دغې الله جل جلاله سره څوک سیال او شریکوان. الله اکبر، الله ډیر لوی دی. سبحان ربی العظیم، پاک دی رب زما چې ډیر عظمت والا دی. سبحان ربی العظیم، پاک دی رب زما چې ډیر لوی دی. سمع الله لمن حمده، قبل وی الله جل جلاله د هغې چا څخه چې تعریف وکړو. دویمه معنا،
سمع الله لمن حمده وورد الله جل جلاله د هغه چا څخه چې تعریف وکړو. ربنا لك الحمد ای الله تعالی را ټول تعریفونه دي. سبحان ربي الاعلى پاک دی رب زما چې ډیر اعلی او ډیر اوچت دی. التحیات لله ټول د ژبې عبادتونه چې دي لله خاص الله لره دي. والصلوات بدني عبادتونه چې دي والطیبات مالی عبادتونه چې دي هم الله لره دي. السلام علیکا سلام دیوی پتا باندی ای حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمت اللہ رحمتنا دی اللہ جل جلالہ دیوی پرتا باندی. وبرکاتہ برکتنا دی اللہ دیوی پتا باندی. السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین سلام دیوی پا منگ باندی او پا نیکانو بندگانو دی اللہ جل جلالہ باندی. اشہدو زگواہی ورکم دا دی خبری چی اللہ الہ الا اللہ نشت دی بالمعبودی برحق مگر یو اللہ دی. و اشہدو گواہی ورکم دا دی خبری ان محمدن بیشک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بندہ او رسول دا اللہ جل جلالہ دی. اللہم صلی علی محمد ای اللہ جل جلالہ رحمت نازل کرت پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی. وعلى آل محمد پکورنید محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی. کما صلیت علی ابراہیم لکا سنگا چی رحمت نازل کڑیو تا پا ابراہیم علیہ السلام باندی. وعلى آل ابراہیم پکورنید ابراہیم علیہ السلام باندی. انک حمید مجید بشک تچے تعریف شوی او بزرگی والائی او ہم تلوی. اللہم بارک علی محمد ای اللہ جل جلالہ برکت نازل کرت پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی. وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم ای اللہ برکت نازل کرت پکورنی دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی. کما بارکت علی ابراہیم لکا سرنگ چتا برکت نازل کڑیو پکورنی دا ابراہیم علیہ السلام باندی. انک حمید مجید بیشک حمدات چی ستائل شوی او تا بزرگی. اللہم ربنا آتنا ای رب زمنگا ربنا ای رب زمنگا آتنا راکڑی منگتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا سخیر او نیکی وفی الآخرت حسنتا پا آخرت کی سخیر او نیکی وقنا عذاب النار وساتی منگ دا اور دی جہنم نام. السلام علیکم ورحمت اللہ سلام دوی پتاسو باندی اور رحمتنا دی اللہ دوی پتاسو باندی. ای اللہ تسلامتی والائی ومنک السلام او تاتا سلامتی دا. تبارک یا ذا الجلال والاکرام تبرکت والائی او صاحب دی عظمت او بزرگی. ای اللہ منگا نستعینک استانا مدد او مرستغوارو ونستغفرک استانا بخنغوارو ونؤمن بکا او پتا باندی ایمان لرو ونتوکل علیک او پتا باندی توکل کو ونثنی علیک الخیر او طول بہتر تعریفنا تعالی ردی. ونشکرک ستا شکر ادا کو ولا نکفرک او ستا نا شکری نکو
ونخلعو او جدا کیږو مونږه ونترکو پرېږدو مونږه من یفجرک هغه څوک چې نافرمانه ستا دي اللهم ای الله جل جلاله ایاک خاص تا نعبد عبادت کو ولک خاص تا لرا نصلي المنس کو ونسجد خاص تا لرا سجده کو وإلیک نسعى او تا پل درزغلو ونحفظ او ستا په خدمت کې حاضریږو ونرجو امید کو مونږ رحمتک د رحمت ستا ونخشى عذابک وساتي مونږ د عذاب خپلنا ان عذابک بشک عذاب ستا چې دی بالکفار ملحق کافرانو ته رسیدونکی دی الله دې موږ ټول مؤمنان مسلمانان دی الله جل جلاله د دغې سختو عذابونو نه وساتي کوم عذاب چې الله د کافرانو دپاره تیار کړی دی نو قدرمنو اورېدونکو دا زموږ د لمانځه ترجمه او